السلام علیکم. نن زه ویډیو د یوټیوب د چینل په جوړولو باندې جوړوم چې یاره موږ به د یوټیوب چینل څنګه جوړوو او د هغې سیټینګ به څنګه کوو، هغې له به کیورډ څنګه ورکوو، د هغې ټیګ به څنګه جوړوو. نو راځئ زموږ سره ویډیو وګورئ او ځان له یو چینل جوړ کړئ په یوټیوب کې. سوشل میډیا موږ هسې استعمالوو. نن سبا وخت داسې دی چې د هر چا سره موبایل دی، انډرایډ موبایل دی، خامخا نیټ پکې ورسره وسرئ. نو د هغې نه چې یوټیوب چینل کولاوو نو پیدا به یا فیسبوک دی، خو فیسبوک نه ارننګ لږ ډېر مشکل دی، نو یوټیوب نه لږ اسان دی. نو یوټیوب چینل به کولاو کړو. یوټیوب چې کولاو کړو نو په هغې کې به بره چې کوم ستاسو د هغې دې باندې ایم راځي، په هغې کې به ستاسو چې کوم نوم وي د هغې یو پیله حروف به راځي. نو په دې طریقه باندې به راځي. کریکټ چینل به کوئ. کریکټ چینل نه بعد به دا داسې په دې طریقه راځي، ستاسو نوم به راځي. په دې پینونو نشان چې دی چې کلیک کوئ نو د دې نه ایډیټ کېږي. خو لاول به چینل ځان له وګورو چې یاره مونږ څه قسم چینل جوړوو چې هغه خو په یوټیوب کې د پهله نه موجود نشته دی که نه، چې نه مخکې نه دا موجود وي او مونږ په هغه نوم بل جوړوو. لکه فرض که زه جوړوم، تاسو ځان له خپل دغه طریقه باندې جوړ کړئ. خو زه لکه تاسو داسې ښیم کلیوال وینز زه جوړوم چې په دې باندې چینل شته او که نه. نو دا به سرچ کړو، په دې به وګورو چې په دې چینل یې مخکې نه شته که نه. ولې که مونږ په مخکې نوم باندې چینل جوړ کړو نو ویډیوګان به ټول بیا د هغو راځي په سرچ کې، زمونږ به نه راځي. نو دا په دې باندې چینل شته دی. دا وګورئ، دغسې وګورئ تاسو ځان له چې کوم چینل نوم خوښوئ نو په هغه باندې دغه وکړئ. زما د چینل نوم چې دی ما پشتو لیکلی دی. په پشتو چې ده نو په یو باندې نه ده، په ای باندې ده او په او باندې لیکلی کېږي. خو په ای او په او باندې لکه چینل یې ډېرې زیاتې وي نو ما په پي یو استعمال کړو. پي ای پي او مې پرېښود، یو مې استعمال کړو. اوس ما دا دغه سره صرف د کلیوال وینز سره پي ورکړو نو په دې باندې اوس چینل ګورو چې شته که نه. کلیوال وینز پي چې دې کې چینل شته، په دې باندې چینل نشته دی. نو ګورو چې څنګه نوم به موږ اوس د دې دپاره کلیوال وینز پي کېدو. سیټینګ باندې به کلیک کړو، دلته په پین نشان به کلیک کړو او دلته به بره ولیکو کلیوال. لاندې چې کوم دی په دې کې به ولیکو وینز بیا سپیس بیا پي. ډن به کړو، دلته به اوکې کړو، دا به سیو شي. دې ځای پورې دا سیو شو. دلته ډسکرپشن کې تاسو ځان له هر څه لیکئ. زه پکې بس هغه تاسو خپل ډسکرپشن ولیکئ چې تاسو څه قسم ویډیوګان جوړوئ، څه قسم معلومات شیر کوئ. ما پکې دا ولیکل. دا داسې ان صحیح دي. کله ستاسو سبسکرایبر د 1000 نه بره شو بیا یې کولاو کوئ، څه مسله نه ده. اوس به لاړ شو ګوګل ته. ګوګل کې به وایي ټي سټوډیو چې کوم ده نور کار وکړئ په هغې کې کوو. دلته پکې نور کار نه کېږي. نو دلته نه به دا ډیسکټاپ ورژن ته واړو. که ستاسو سره لیپټاپ درسره وي نو په هغې باندې ډېر په اسانه کېږي. خو زه په موبایل باندې کوم نو په دې وجه باندې زه په موبایل به ډیسکټاپ ورژن ته واړم. دا چې کولاو شي کوم چینل چې موږ جوړ کړو په هغې باندې موږ دلته کار کوو، هغه چینل دلته کولاو شو. کلیوال وینز دی نو هغه کې تی مخکې راځي په دې سور نشان کې، تصویر په ځای کې کې راځي. نور د دې سیټینګ د سیسټم راځي دی. دې کې ویډیو نشته دی. دلته مې کسټمایز چینل کوو. که فرض که تاسو هغه ځای نه جوړ کړی او دلته کې جوړوئ نو هم تاسو جوړوئ. کسټمایز چینل باندې به کلیک کوئ. دلته به تصویر وخیجوئ، پروفایل تصویر او د آرت تصویر. خو د آرت تصویر دپاره دې سره زما څه تیار تصویر نشته دی نو هغه هم زه تاسو ته ټرای دا کوم چې خیجي ورته که نه. دلته به د تصویر د پروفایل تصویر باندې کلیک کوئ. تاسو تصویر اوله ځان له تیار کوئ، بیا د هغې وروسته تصویر دغه وکړئ، سیټینګ وکړئ. دلته ایډ پروفایل پټ وکړئ. زموږ سره تیار پټو نشته، سلیکټ پټو فرام یور کنټینټ وکړئ. دلته نو زه دا یو تصویر واخلم.
داسې دا تصویر به راشي. دې تاسو کوم ځایونه دغه کوئ هغه ځایونه دې سلیکټ کړئ. دلته نه سیټ ایز پروفایل پټ وکړئ. دلته دا وښوته دغه ته پروفایل ته دا وښوت. هلته به دا لږ لیټ راځي. دا لږ ټایم اخلي نو د هغې نه به لږ لیټ راځي. وښوته ورته بېرته به راشو. دلته به آرټ دا کوم تصویر چې دی په دې باندې به کلیک کړو. دلته به ګیلري ته راشو. تاسو دې لپاره کوم تصویر سیو کړی هغه به دلته وي. دا د 25 60 ضرب 14 40 تصویر غواړي. دا زما کوم تصویر چې زه لوډ کوم د دې دا سایز نه دی نو په دې وجه باندې دا میس کېږي. دا میس شوی دا دغه سایز تصویر غواړي. تاسو له دغه سایز تصویر جوړ کړئ. هغه تصویر جوړول لپاره که تاسو د سایز او د جوړولو طریقه نه معلوم نو په پیکس آرټ باندې کېږي. زما ویډیو مخکې نشته دی په دغه د یوټیوب چینل باندې. په هغه طریقه باندې ځان را جوړ کړئ او بیا دې ته وخېژوئ. دا دلته نه تیار دی. بېرته به چینل ته راشو. وایټ سټوډیو ته به راشو. وایټ سټوډیو کې به د سیټینګ باندې کلیک کړو. سیټینګ کې جنرل سیټینګ چې دا دی په دې ځای دا دې کې موږ سره دغه نه کوو او چینلز باندې به کلیک کړو. چینلز کې دا کلیوال وینز پی دی دا یې نوم دی. لاندې کیورډ غواړي. کیورډ هغه دی چې کومه که څوک په دغه کې سرچ کوي نو چې په هغې باندې زموږ چینل راځي نو دا تاسو په هر قسم دغه کې ور واچوئ. ما په دې طریقه ورتل لکه په دې طریقه ورتل غواړي. تاسو یو دغه کس کیورډ هم ور واچوئ چې کوم کس پوره لنګویج ورته معلوم نه وي لیکل صحیح نه شي کولی سپیلنګ صحیح نه شي لیکلی. لکه فرض که ته پنی لیکې نو په اف یو ډبل ان واي باندې پنی دی ټیک ده. دا یو پکې اف یو ډبل ان واي باندې ولیکو هغې نه دې کیورډ جوړ کړو. بل اف ا ان واي ولیکه بل اف ډبل ان واي داسې کیورډ ولیکه. که ستا چینل دی وینز دی کلیوال وینز دی نو کلیوال چې دی د کلیوال په څو قسمو کې ولیکه. په ای ام ولیکه په آی ام ولیکه او په دغه ام ولیکه. نو په دې طریقه به ستا چینل چې دی دا به په ګوګل کې هم راځي. بیا به په هغه کې دلته نه په ایډوانس سیټینګ کې چې دی نو دا 3 آپشن دي. په دې کې موږ به د مینز دا آپشن سلیکټ کړو چې د زموږ ویډیو د ماشومانو دپاره نه دي. موږ چې ماشومانو دپاره که سلیکټ کړي نو بیا هغې پسې ډېر غټ پروسس دی هغه پسې کول غواړي. دې کې بیا که زموږ ویډیو کې څه مسله وي نو د هغې وجې نه بیا زموږ ویډیو باندې کاپي رایټ کلیم راځي نو ویډیو نه مونیټایز کېږي. کومه سیټینګ چې تاسو کوئ هغه سیو کوئ. د هغې نه بعد بیا بل سیټینګ ته ځئ نو ستاسو سیټینګ به نه خرابېږي. دا برینډینګ دی په دې باندې تاسو لوډ کولی شئ کوم تصویر چې د ویډیو په یخ کې راځي د سایډ ته کله چې فل سکرین کې ویډیو نو هغه راځي هغه دې ځای نه نه کېږي. دلته نه ویریفای غواړي نو ما له موبایل باندې نه ده ویریفای کړی ولې چې ضرورت نشته. نو کله ویریفای شي دا انیبل چې دی دا به ګرین شي. ایډوانس ته به لاړ شو. دلته زموږ کیورډ چې کوم دي هغه دلته راځي. ما کنټري پاکستان سلیکټ کړې ده او کیورډ چې دي نو په دې طریقه دي. کلیوال دی وینز دی پښتو دی پاکستان دی دیر دی په دې طریقه میدان دی خو ان جې دی نو هغه لږ خړ شوی دی پوره نه ښکاري ځګینه ورته کم دی. دلته ویډیو ټیګ دی که تاسو ویډیو ټیګ دلته جوړوئ جو صحیح ده که تاسو مختلف قسم باندې جوړوئ نو هلته نه به جوړ کړئ. او دلته کوم کټګري چې دا ستا د چینل نو هغه پرسنل بلاګ صحیح دی. پرسنل بلاګ باندې صحیح دی نو تاسو بیا لوډ کولی شئ. دلته نه به مونږ د
पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट को दलता ना आल कमेंट कहीं सो कमेंट कहीं दोबारा सेव को दोबारा बदलते क्लिक को कथा सुबल सोक्सान साइड में निकल वाले ना अगर दीजे किन्ना कवल है शायद दलता जान सो ज़रूरत निश्चित है दलता ना आल कमेंट कहीं सही ना आल सो कमेंट कहीं नीचे कवल है शायद सेटिंग तैयार है बस दीजिए कि नता सो क्लेम वीडियो कते शायद फिल्टर चिकम दे पर फिल्टर में क्लिक कर देने कम वीडियो में क्लेम लगा ले बचा था सो कल वीडियो वो जो दे तमा वीडियो नहीं दिखे जो लेने पदे वजह में मालूमात न की तमा यो वीडियो वो जो ना उस तो दी वीडियो सेटिंग च देता बा मंगा पो वाइट स्टूडियो की को कमची एप्लीकेशन दे पागे की बेको दलता के कीवर्ड सही न जुड़ेगी वही चीज़ याद अगर दबाल तक मुझको वाइट स्टूडियो तो वाला शो स्टूडियो दलता वो परी वीडियो में क्लिक को वीडियो ची क्लिक को दबा सेटिंग तो जोड़े शी बारा द पेन निशान ची दे पदी में क्लिक को और दलता बदेला टाइटल वर्गो द पनी वीडियो दन पनी बदेला वर्गो लाने डिस्क्रिप्शन की कथा सारा सा चिली कहीं बोले कहीं कर लो लेकिन तासो कि बार बार हम चेंज कॉल है ऐसा मसाला बाकी निश्चित दे ना बाकी मासी मख के ना एक कलियों माच तस नहीं जी कदा हम चेंज कॉल है शो दलता वज़ पुख्तो के लिए कम पर ये तरीक़ा में तासो के दारा वीडियो डिस्क्रिप्शन दे द पब्लिक चिकम दे दाता सो अनलिस्टेड का वही सही ना अनलिस्टेड दाई जितना कि बिया कार वो कि टैग वाला जोड़ के डिस्क्रिप्शन है वो कि तमिल होता वो खी चाहिए नो दागे ना बाद ये पब्लिक के नो दाई जब दवा शो की खल को तो पासान टैग पर ये तरीका जोड़ेगी दा अपनी वीडियो दन मा पर FUN मने मुने को FAN मने मुने को नो दा पर ये टैग दा वीडियो वो शो लाने चिकमा दा डाटा निशान दे दी मने बिच क्लिक के बस दा आल तक टैग शी टैग बढ़िया तरीका जोड़ी टैग बोले जोड़ के वीडियो सेव शो ना तैयार है ना तमिल होता हम दीजिए कि नहीं पब्लिक के अंदर एंड स्क्रीन चिकल तस्नूरी वीडियो गान जोड़ गई नो एंड स्क्रीन दलता ना सेलेक्ट की कम का तस्वीर पर यूट्यूब में निकली चिकल वीडियो ख़त्म है कि ना लास्ट की पियो दो वीडियो गान या यो वीडियो राजी आगे दलता ना की उस पर मुंग पर यूट्यूब की सर्च को मुंग पर चैनल से मुंग चैनल आया पर यूट्यूब की राजी का ना राजी कली वाले इंस्पीर है चैनल अब सर्च लाजम चैनल ला गए दलता कि यो वीडियो पर खत ले चैनल में गूगल की भी हम सर्च को दामा सार तकरीबन जोड़ कर रहे ये वो घंटे की दागे न बाद दा गूगल की सर्च को आया दा गूगल की राज़ी का न राज़ी जो गूगल तो ख़तल ले का न ले दलता मामूली को द कीवर्ड्स
فایده دا چې دا ته بیا کوم ځای کې سرچ کوې نو دا به راځي. دا راغی کلیوال وینسپي 7 هاور اګو دا جوړ شوی دی په دې طریقه باندې. نو کیورډ او دغه چې دي دا تاسو صحیح ورکئ، ستاسو چینل به هم راځي. تاسو ویډیو له هم کیورډ صحیح ورکوئ. نو که داسې سړی چې یاره که ته فني ویډیو تا جوړې کړل خو یو سړی FUNNY ونه لیکي FANNY ولیکي نو هم چې ستاسو کیورډ کې ټیګ کې چې کوم دی په هغې کې دغه یي FANNY یي نو دا به راځي. که فرض که پکې نه وي نو بیا به نه راځي په سرچ کې ستاسو ویډیو. نو دا په دې طریقه دی. نو که ستاسو زموږ ویډیوګان خوښېږي زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. په دې طریقه باندې جوړېږي. که څه مسله وي نو کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله موږ به ستاسو مدد کوو. والسلام.